ګل رخسار لا خاوند طلاق ورکړی. دوستانو که غواړئ چې د ټولو معلوماتو نه خبر شئ ویډیو را سره تر اخرې پورې وګورئ. د ویډیو شروع کېدو نه مخکې که چېرې تاسو زموږ په چینل کې نوي یئ او زموږ چینل مو نوي سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره د ټلۍ نشان ووهئ چې داسې معلوماتي ویډیوګانې درته په اسانه در ورسي. سلامونه دوستانو، ګل رخسار خو به تاسو پیژنئ چې د پښتو ژبې ډېره مشهوره سندرغاړې ده چې د خپل خوږ غږ په جادو یې ډېر مینوال پیدا کړي دي. ګل رخسار د یو مشهور کیمرامین حضرت ګل سره واده کړی و چې اوس یې ګل رخسار لا طلاق ورکړی دی چې د حضرت ګل نه یې 2 بچي هم دي. هغه د مور یعنې ګل رخسار سره دي. خاوند یې په یو وایس ریکارډینګ کې ویلي دي چې ګل رخسار زما د خور په شان ده او ګل رخسار ته ما طلاق ورکو او زما نه آزاده شوه. خاوند یې وایي چې په ما د کور له سیړه ډېر زیات زور او څو ځله یې ما ته د مرګ دمکیانې هم راکړي شوي دي. نو زه ډېر مجبوره شوم او ما ګل رخسار لا طلاق ورکو او هغه دواړه بچي یعنې د ګل رخسار سره دي. ملګرو لا تر اوسه نه ده معلومه شوې چې ګل رخسار او د خاوند یې په څه خبره ورانه راغلې ده. لا ټول حقیقت نه دی معلوم. نو دوستانو د ټولو معلوماتو او تازه خبر د پاره زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره د ټلۍ نشان هم ووهئ او که ویډیو مو خوښه شوي لایک او شیر یې کړئ او مننه کوم چې ویډیو م را سره تر اخرې پورې وکتله او د بلې ویډیو پورې د لوی الله په امان.